بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک ان پښتو. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې را سره یو ایکسټینشن بورډ موجود دی چې په عام زبان کې ورته مونږ پیته وایو. پیته ورته وایو یا ورته بورډ وایو. نو دا ما د کباړ نه راچوت کړی دی. تاسو وینئ دا ځګې چې دا سوځېدلې او دلته هم دا تارونه مارونه خراب شوي دي او نور چې کومه دي داسې تاسو مخامخ دی. او دا زموږ سره تار دی چې تاسو کتی شئ. دا یو 20 ګزه تار، دا هم ما د کباړ نه راچوت کړی دی او دا به تاسو ته چل کوم، دا به ریپیر کوو او د دې د ټیک کولو طریقه به تاسو ته ښایو، دا به څنګه مرمت کوو. نو راځئ دا کولاوو او تاسو په دې باندې پوهه کوو. نو ګورئ په دې باندې څه لګېدلي پیچونه پې چپ چاپېره لګېدلي چې زه کولاوم. ملګرو دا دې ما راکولاو که تاسو وینئ دا به ترې سیټ کړو او دا میخونه چې کومه دي دا هم د دې سره نو دا به ترې سیټ کړو. ښه اوس رالو ګورئ دې خوا ماته وګورئ. اول به څه کوئ چې کله هر یو کار تاسو کوئ او هر یو شیز مرمت کوئ او هغه ټیک کوئ نو اول به په هغې باندې څه کوئ ځان پوهه کوئ. چې کله پې تاسو پوه شوئ نو یو شیز به هله بیا تاسو څه کولی شئ ټیک کولی شئ. چې تاسو په یو شیز باندې پوه نه یئ نو په کومه طریقه به تاسو هغه ټیک کوئ، د هغې خو د ټیک کولو څه جواز نشته. نو دلته دا څه دي ګورئ، دا څه دي، دا په زموږ سره کلیپ لګېدلی، دا څه دي، دا کلیپ دی. دا څه لپاره دی؟ تار د ټیټ کولو لپاره. نو اول به ترې دا راکولو. ګورئ دا ترې زه راکولوم، تاسو ګورئ. ښه دا مې ته راکولاو کړو. دا یو سیټ چې دی دا ترې په خپله کولاو شو. دا ډېر زیات خراب شوی د دغه وجې نه دا پاټونه یې شروع کړي دي. دې خوا وګورئ دا زموږ سره 3 تارونه دي. 3 تارونه دي د بوډۍ زامنو. ګورئ یو دا تار دی، یو دا سور تار دی، یو دا څه شی دی بلو دی، دا اسماني غونته کې کلر دی. ښه دا تار چې کومه دی دا زموږ سره د ارت لپاره دی چې دا پکې دوی ورکړی دی. دې خوا تاسو وینئ دا پکې دریم سوچ دی. پاکستان کې ارت څوک پېژني هم نه، د دې لاړو ضرورت په دې کې نشته. ښه اوس زموږ سره څه پاتې شو؟ دا 2 تارونه پاتې شو. نو ګورئ دلته زموږ سره دا 3 تارونه راغلي که نه، یو څه چل شوی هغه دلته راغلی او بیا د دې ځای نه ډایرکټ داسې تللی دی. تاسو وینئ دلته پکې دا کچ انډیکیټر هم لګېدلی دی د اشاره. نو دا یې د دې څه چل شو، په دې کې یو ګرمي او یو یخي. نو کم ګرم چې دی هغه راغلی دا ګرم تار دی، د دې ګرم سره لګېدلی او دې بل طرف ته وګورئ هغه داسې راتاو شوی د دې یخ سره لګېدلی. ګورئ دا سور چې راغلی دا زموږ سره ګرم تار دی او دا چې دی نو دا زموږ سره دا بلو مطلب دا یخ تار دی. وګورئ دلته تاسو ته ښکاري دلته دا راغلی دا ګرم، دا په سیریز کې دی بټنې ته لګېدلی، دې له ورکړلی او بیا د دې نه اخوا بوتلی. کو تاسو ما چې کومه ویډیو په سویچ باندې جوړه کړې وه، کو هغه تاسو کتلي یعنې په بټن باندې تاسو په باندې پوه شوي. نو ګورئ ورته وینئ دا دقه شان کار کوي. دا پکې د څه دپاره وي؟ دا پکې د پریسینګ دپاره وي. مطلب چې تو کله دا بټن دباوې نو ستا سره دې خوا بجلي ځي، چې دا بټن تو نه دباوې نو بجلي دې نه ځي. مطلب نو دا د دقې کار دپاره دی. نو دلته وګورئ که تاسو دا بټن ختموئ دا ترې کټ کوئ او 2 تارونه ډایرکټ راولئ، یو د دې سره ټچ کوئ او یو د دې سره، او دا ارت چې دی دا به ترې مونږ کټ کړو. خو نه مونږ پکې دا بټن استعمالوو. نو مونږ به څه وکړو، یو به د دې سره ټچ کړو او بل به د دې سره. دا ټچ کوم تاسو ورته ګورئ. ګورئ رالو ګورئ ښه دا تارونه ترې څه کوم اول کټ کوم.
دا تارونه دې ما څه کړه، دا دې ما کټ کړه. نو اوس راځو او تاسو ته په دې پسې وایرونه یعنې تارونه چې دي د هغې د کلکولو طریقه ښایو. نو دا دوم سره د تار یو طرف ته تاسو وینئ دا څه دي، دا یو طرف دی، دا په دې کې داسې ورکوي او یو تار به خوا لاړ شي او به دې خوا راشي. ګورئ دلته نه دی، یو سور تار دی او یو تور تار دی. نو که تاسو دا سور دی بلو له ورکئ یا دا تور دی بټنې دی له ورکئ نو هم څه مسله نه کوي، ځکه چې دا اے سی سپلای ده او په اے سی سپلای کې دا څه فرق نه کوي. خو نه مونږ چې دي مونږ به د پولې روټۍ خیال ساتو او که په اے سی کې که په ډي سی کې صحیح کار به کوو. نور نه دی چې په ډي سی کې تاسو غلط کنیکشن وکړو نو یو شین لوګی به بیا وینئ. نو راځو او تاسو ته دا کوو. دلته چې دا مکان راته ښایي تاسو کتی شئ دا تارونه ورته زه لږ توله کوم. تاسو وکتل دا تارونه ورته ما لږ سیوا سیوا کوله کړه د دې لپاره چې مونږ یې ورته څه وکړو ور وایچوو ورته. نو تاسو ورته ګورئ ښه چې دا په کومه طریقه ور اچوو. دا به تاسو څه کوئ داسې به یې کولاو کوئ. خو ما ته وګورئ دا مو کله کولاو کړه که نه داسې یو طرف ته او بل طرف ته به یې داسې څه کوئ تاو کوئ چې په مینځ کې داسې د خوښې غونته کې نشان جوړ شي. بیا په دې کې څه کوئ په دې کې به یې رامات کوئ. تاسو ګورئ ښه ما ته ګورئ چې زه څنګه په کومه طریقه باندې کار کوم. تاسو وکتل چې مونږ په څنګه صحیح طریقه باندې د تار چې دی دا ور وستو. اوس دې بل ځای کې ته هم ور ولو تاسو ورته ګورئ. نو اوس دا تاسو وکتل یو تار مو دی له ورکړو او بل مو دی له. دا کنیکشن زموږ سره څه شو توله شو. اوس په دا څه کو پیټ پیږو. دا دواړه ما د کباړ نه راچوت کړي او ومې غوښتل چې مطلب ځان له یو سویچ بورډ جوړ کړم. ایکسټینشن بورډ
بیا مې سوچ وکړم چې یو ویډیو پې را جوړه کړو بل چا ته به ترې هم څه پیدا ورسي بله پیره ما په ویډیو کې دا کباړ لا خبره کړې وه نو هغه یو راته وایي چې ته پکې د کباړ لا نوم مه اخله ګورې زه په خپله غریب یم نو زه غواړم چې مطلب بل غریب ته څه پیدا ورسي او 10 روپۍ 20 روپۍ هغه ته پیدا ورسي خیال دی نو که تاسو د خان بچي خیال لري او مطلب دا د پیسې د سره ډېرې خانان خو دا ویډیوګانې نه ګوري او نه د هغوی دې ته ضرورت شته هغوی خو چې یو رنګ وکړي هغوی تاسو سره اویلیبل دي مطلب هغوی ته د دې ضرورت نه وي نو غریب سړی چې دی هغه کس راولي او په هغه باندې کار کوي او مطلب دا مینتونه ورته کوي که نه نو زه د دې وجې نه غواړم چې تاسو ته څه پیدا وشي نور خو چې مونږ د کار ته لاړ شو ټک ته وکړو نو بیا وایي تو زیاتې کوې او پلان کېږي خیال دی نو تاسو چې دی داسې پالتو تپوسونه مه کوئ داسې پالتو دغه مه کوئ دا څه ورته وایي تنقید مه کوئ البته زما نه په ویډیو کې څه غلطي وشي یا څه وشي مطلب داسې خبره وکړم چې په تاسو بده ولګي نو تاسو کمنټ سیکشن کې ووایئ چې رور دا خبره دې وکړه دا غلطه ده داسې مه کوه نو بس زه به د هغې معافي غواړم او د هغې چې کومه دی هغه به د ځان وباسم غلطي به بیا نه کوم بس د دې دا کنیکشن زموږ سره شوی دی خو تاسو وینئ چې زه هر کار کوم نو هغه لږ په پراپر طریقې سره کوم نو زما سره دا سولډینګ آیرن دی او زه غواړم چې څه وکړم په دې باندې ټانکه ولګوم چې دا نور هم مضبوط شي نو ګورئ ما دلته 2 ټانکې ولګولې تاسو دا کتلی شئ دا داسې شو لکه ګوړه کې 50 خیال دی نو راځو او په دې باندې دا کور واپس ورفټ کوو نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او بیا تاسو ته دا چیکینګ کوو چې آیا دا صحیح شو او که نه کار نه کوي هسې مو دا دونه وخت له ضایع کوم په دې باندې دا پیچونه زه ورکلکوم نو دا خو اوس وشو اوس راځو او دا یې سر دی خیال لري دا اوس دې ته یو سویچ لګوو زه ورته یو سویچ لګوم او بس بیا چې دی تاسو ته دا چیک کوم نو ملګرو مونږ رالو او د سویچ دا کنیکشن مو وکړو د دې وجې نه ما په دې ویډیو کې رانوستم چې ویډیو هسې موږدنه او نوره موږدېږي که تاسو د دې په کنیکشن نه پوهېږئ نو زما نورو ویډیوګانو ته لاړ شئ او هغه وګورئ په هغې کې ما د دې کنیکشن کړی دی نو راځئ دا په بورډ کې لګوو دلته ګورئ ښه دا ما په بورډ کې ولګوو او دلته زه څه کوم دا په دې کې سارم بجلي تاسو ګورئ دا اوس زما سره څه چل کوي پایپ بجلي ښایي څنګه په دې کې هم بجلي ښایي او په دې کې هم بجلي ښایي په دواړو کې بجلي ښایي نو دا څه وجه ده ګورئ دې خو وګورئ دا پولیریټي مطلب دا دی پیس په نیوټرل لګېدلی او نیوټرل لکه یخ تار د ګرم په ځای استعمال شو ګرم تار د یخ په ځای ګورئ ته زه کله دا بټن آن کم نو ګورئ تاسو ته دلته ښکاري دا اشاره هم ولګېدې دا اشاره چې دا اشاره ولګېده زه وسارم دې کې نشته بجلی پکې نه ښایي او په دې کې څه کوي په دې کې بجلی ښایي اوس دا زه بند کړم بس بیا یې وینئ په دې کې هم ښایي او په دې کې هم ښایي دا څه غلطي نه ده زه اوس څه کوم دا سوچ نه دی دا الټه کوم ګورئ داسې تاوم دا کله ما تاو کو اوس ګورئ ښه داسې نه په یو کې بجلی ښایي او نه په بل کې
او زه دا آن کوم ګورئ یعنی آن شو نو چې کله مې آن کوئ بس په دې خوا یو کې بجلي ښایي او زه لږ رانږدې کړم زوم یې کړم تاسو ته ښکاري یعنی بجلي ښایي بس په دې یو کې ګورئ په دې یو کې بجلي نه ښایي بس بټن بندوم ګورئ نه په دې یو کې ښایي او نه په دې یو کې ښایي او نه په دې یو کې نو تاسو په دغه طریقه باندې چې کوم دی په خپل کور کې کنیکشن کولی شي بس راځو تاسو ته پیدا کاویه هم چې ګورئ د ښځه سره کاویه ده او د دې سوچ ورکوم نو ګورئ ښایي موږ سره نه لګي بس د سوچ ورکوي نه نو دا زموږ سره څه شوه آن شوه نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ښه په اسانه طریقه باندې په کور کې یو سویچ بورډ چې دی هغه کنیکشن وکړئ ټولې سویچ بورډ چې کومه دی عموما دغه یو شانتي وي د هغې ریپیرینګ دغه یو شانتي چې د تار مسله پکې راځي نو هغه ما تاسو ته څومره په اسانه طریقه باندې وښودل زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي نو د ملګرو سره یې شیر کړئ چې بل مسلمان ته هم څه پیدا واخلي ما دې اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان